افغانستان له زیمبابوې د 50 اوریزو سیالیو لړۍ هم وګټله. درنو لیدونکو ستړي مشئ. افغانستان د دریو یو ورځنیو سیالیو لوبلړۍ دوی پرله پسې لوبې له زیمبابوې وګټلې او لوبلړۍ یې په خپل نوم کړه. د دغو سیالیو لومړۍ لوبه د باران له امله بې پایلې اعلان شوې وه. تر دې وړاندې افغانستان له زیمبابوې د 20 اوریزو لوبو لړۍ هم دوی پر یو ګټلې وه. د زیمبابوې په کوربتوب د دریو یو ورځنیو سیالیو د لوبلړۍ د وروستۍ لوبې پچه افغان لوبډلې وګټله او کوربه لوبډلې ته یې د توپوهنې بلنه ورکړه. د لوبې په لومړۍ پاڼۍ کې افغان توپ اچونکو د زیمبابوې لوبډلې ټول لوبغاړي د لوبې په 10.1 اورونو کې په 129 منډو وسوځول. په توپ اچونه کې د افغانستان ځوان اورو توپ اچونکي اعلی محمد غضنفر 5، راشد خان 3، عظمت الله عمرزي او فرید ملک یو وکټه واخیستله. د لوبې په دویمه پاڼۍ کې د افغان لوبډلې 2 پیلیزو توپ وهونکو ښه ملګرتیا وکړه. په توپ وهنه کې صدیق اتل 52، عبدالمالک 29 او اشمت الله شهیدي 20 ناسوځېدلې منډې جوړې کړې او د لوبې په 26.5 اور کې یې د زیمبابوې د 128 منډو موخه پوره کړه. د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د دغې لوبلړۍ لومړۍ لوبه د باران له امله بې پایلې اعلان شوه او 2 ورځې وړاندې په دویمه لوبه کې افغان لوبډلې کوربه لوبډلې ته د 232 منډو په توپیر ماتې ورکړه. افغان لوبډلې زیمبابوې ته په خپل دغه یون کې 20 اوریزه لوبلړۍ هم دوی پر یو ګټلې ده. افغان لوبډله 15 ورځې وروسته د زیمبابوې پر وړاندې 2 ټیسټ لوبې هم کوي. دغو ټیسټ لوبو ته تیره اونۍ د افغانستان کرکټ ټولنې د اشمت الله شهیدي پر لوبډل مشرۍ 18 کسیزه لوبډله اعلان کړه. درنو لیدونکو له مالتیا مو مننه.